अस्सलाम वालेकुम मिनवालो शहनाज یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضره ده. زما د شاتو نه خواږه دوستانو او د شاتو بادام پستې نه ګران ملګرو زه تاسو داسې اکټر سره ملاوم چې ماشاءالله فقط خو ډېر 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 ورکوټ یې دی خو کرکټر یې ډېرې زبردست کوي. د سره ما یو څو ډرامې هم کړې وې او بې انتها ښه انسان دی او ډېر ښه اکټر دی. راځئ چې تاسو زه هغه سره ملاو کړم. هغه څوک دی؟ عطاالله چوټو. السلام علیکم جی. میډم وعلیکم السلام. او زه ستاسو د کیمرامین او ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. زه خو اکټر نه یم، دا چې کوم موږ سره کوم هستي راست رانو د دی خو تاسو ته به پته خپل ځاني چې د دی صفت نشم کولی. او الله چې دی ماته وي چې عطاالله بچې انټرویو نو ما باندې را پیدل شروع شي. دا وګورئ کوتې مېرې رفي ځکه چې دا زموږ داسې ده لکه خپله مور چې کومې وي. نو ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. او زه یو 2 منټه خبرې سیوا کوم په دې د وجې چې ملګرو دا یو ستاسو دپاره یو اعزاز خبره ده، یو فخر خبره ده چې ستاسو د ذهن چینج کېدو دپاره او د ستاسو مشغولتیا دپاره که مسافر دي که پاکستان کې دي که ګوټ په ګوټ دي نو دا ستاسو دپاره یو ښکلی او زبردست چینل یې جوړ کړی دی. او دا به تاسو ته هغه ستوري ښیي چې هغه به تاسو به ورپسې ګرځېدئ نو هغه به تاسو ته بلکل په لین ماني. زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم. دا چینل تاسو چې سبسکرایب هم کوئ نور ملګرو سره څومره ډېر شیر کولی شئ نو دا به ستاسو زموږ باندې یو ډېره غټه احسان به مو وي راماني. نو جی عطاالله دا راته ووایه چې ته کوم سن نه فلمونو ته راغلی؟ یاره سن خو راته نه دی یاد ځکه چې تعلیم مې نشته دی او زما تقریبا 15 مې برابر شو، 15 کاله مې برابر شو. 15 کاله ماشاءالله. نو دې کې تاسو فلمونه او ډرامې دواړه کړي دي؟ فلمونه او ډرامې خو فلمونه مې هم تا سره کړي دي او ډرامې مې هم تا سره کړي دي. او بله خبره ده چې زموږ کومه سټارټینګ کې چې کوم دی موږ یو داسې موقع جوړه شو چې دی ایوبیا کې 5-6 ډرامې کولې نو ما ته به چې بچې روژه به موږ سره تېر روژې نه مخکې چې کومې ډرامې دي اختر له کوو نو هغه به موږ سره وي. نو بس هغه بیا داسې دغه و چې روژې نه مخکې موږ ډرامې وکړې او بیا روژه چې کوم دی دی سره مو بیا ټایم پاس وکړو. ډیره مننه جی، ډیره شکریہ عطاالله صاحب. ویری ګډ، کیا بات ہے. دا جی زموږ ډېر ښه اکټر عطاالله چوټو دوی تاسو سره خبرې وکړې او دا ډېر ښه اکټر دی. تاسو ته ډېر ښه پروګرامونه ملاویږي نو دا سبسکرایب کوئ، لایک یې کوئ او شیر یې کوئ. او حکیم الله صاحب را او مالا اجازت راکئ. د الله په امان.